د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري په ښار کې د روان 1403 کال لومړیو 4 میاشتو کې 4.5 ټنه راټول شوي په تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي وسوځول شول. د یاد ریاست مسؤلین وایي هڅه یې دا ده په ښار او ولسوالیو کې له هټیوالو څخه په تاریخ تیر مواد د خرڅلاو مخه ونیسي. په هفته کې یوه ورځ میږ د بېکیفیته موادو لپاره ځانګړې کړې ده چې په نتیجه کې 4.5 ټنه مواد نیول شوي دي چې د ګټو هیئت په حضورداشت ونیول شول چې د 1403 کال د اول روبې سره سمون خوري چې دغه د هیئت په حضورداشت وسوځول شول او چې تاسې وینئ چې دفن کړل شول. بل لوري تام خلک د ښاروالۍ ریاست یادګام ستایي او د ورته فعالیتونو د دوام غوښتنه کوي. دغه راز دوی د دکاندارانو او تجارانو نه هم غوښتنه کوي ترڅو په تاریخ تیره خوراکي غیر خوراکي توکو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي. د ښاروالۍ نه موږ ډېره مننه کوو چې دا په تاریخ تیر سامان د دکاندارانو نه د موازونه ټول کړی ده او دلته وسوځول شو. موږ د ښاروالۍ نه هیله لرو، توقع نه لرو چې نوره کوم سامان په تاریخ تیر وي، دوایي وي، غیر خوراکي سامان غیر خوراکي سامان وي، باید دی د پروسه مخته بوځي او وایي نه دروي، نوره داسې اقدامات وکړي. واقعا د ښاروالۍ دا کار ډېر د ستایلو ده ځکه دا زهرجن مواد دي، دا خوراکي او غیر خوراکي مواد دي. ښاروالۍ ته الله نورم توفیق ورکړي چې دغه د خپل اجرات ته نورم دوام ورکړي او د دکاندارانو نه مو دا غوښتنه ده چې مثال دا زهرجن توکي د ماشومان یې خوري، مثال خاص د زارو په رقم ته دي. د غټ مغازو هم دا هیله ده چې مثال په وړو دکاندارانو باندې د کلیو په والا باندې دا زهرجن توکي خرڅ نه کړي. نن داسې ولیدل ښاروالۍ ډېر ښه اجرات پرې وکړه. د یادونې وړ دی چې په تیر کې هم د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري په زیاته اندازه په تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول د رسنیو او ګډ کمیسیون په شتون کې سوځول شوي دي.